زندگی اجتماعی به ذات خود قبول یک سلسله وجایب و مسئولیت هاست. با کار بردن و به جا آوردن همین وجایب و مسئولیت ها در واقع ضامن سعادت، پیشرفت و بالاخره دوام و بقای جامعه است. و این صورت شیرازه یک اجتماع وقت بیشتر استحکام می‌یابد که افراد آن وجایب خود را در برابر خانواده، وطن، قوانین و مقررات اجتماعی و بالاخره جامعه بزرگ انسانی با درستی تشخیص داده با آن رفتار کنند. جوامع در حال رشد برای نیل به اهداف بزرگ اجتماعی خیش بیشتر از همه به یک موضوع اهمیت می‌دهند و آن تقویه احساس قبول مسئولیت و اراده خدمت در بین افراد آن است. زیرا با تشویق افراد اجتماع و متوجه ساختن ایشان به وجایب و مسئولیت‌های آنان در حقیقت هدف اولی که به کار انداختن چرخ‌های اجتماعی است برآورده شده است. آنگاه فراهم آوری زمینه برای پیشرفت و تهیه وسایل مورد ضرورت کار مشکلی نیست، زیرا افراد اجتماع در آن حالت خود در حل مشکلات، تهیه وسایل، به کار انداختن منابع ملی و استفاده از سایر امکانات سعی لازم به خرج می‌دهند. آنچه امروز بیشتر از همه نیازمند آنیم به میان آوردن آرزوی خدمت و اراده خدمت در بین مردم ماست. گذشته نشان داده که مردم ما همیشه آرزومند خدمت و ایثار در راه پیشرفت خاکشان بوده‌اند. اما اگر امروز توفیق بیابیم این احساس را بیشتر و عمیق‌تر نیرو دهیم، با مشکلات و موانع بزرگی پیروز شده ایم. با داشتن احساسات عالی وطن دوستی، تحلیل این پرسش ها وجایب ملی را در برابر هر که قرار می دهد و به این صورت هر که انجام این وجایب را مکلفیت خود می داند و در راه برآورده شدن آن از هیچ گونه سعی و فداکاری دریغ نمی نماید. اینجاست که در راه پیشرفت کشور عزیز و کامیابی پیش می رود و آرزوی ما برای زیست در افغانستان آرام برآورده می شود. با کمال ادب و احترام گشایش محفل امروزی خویش را با بیانیه محترم انجینیر صاحب حامد یعقوبی آغاز می نماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اظهار سپاس و قدردانی از تشریف آوری بزرگان قوم، رؤسای انجمنها و نهادهای اجتماعی و شخصیت‌های محترم ملی و مردمی، کمال سپاس ما را سرافراز ساختین، تشریف آوردین. هدف از برگزاری این کنفرانس است که ائتلاف بنیاد اصالت انسان سالیانه کنفرانس های خود دایر میکرد و در این برهه از زمان که سرنوشت یک مقطع دیگه از آینده جامعه ما رقم خواهد خورد، خوشوقت هستیم که در کنار دوستا و عزیزان خود دوباره این کنفرانس برگزار میکنیم. از آن جایی که خداوند تبارک و تعالی انسان را شریفترین و عزیزترین مخلوقاتش ساخته، هدف از اصالت انسان است که انسان را ما هم به همو عظمت و عزت و شرافتش در نظر بگیریم و ده کرامت و شخصیتش نگذاریم که زیر پا شود، لگدمال شود، حق و حقوقش ضایع شود. حکومت آینده و رئیس جمهور آینده، هر کسی که میخواه باشه در برابر جامعه ما این مکلفیت خواهد داشت که به انسان و انسانیت ارج بگذاره
و به این مخلوق شریف خدا حق و حقوقش در نظر بگیره و یک جامعه سعادتمند و مرفه و آرام و با پیشرفت و ترقی پیگیری کنه، وظیفه خود در این راستا به انجام برسانه. خواستهای عمده ما از دولت‌های آینده داریم که در قطعنامه خدمت شما قرائت خواهد کردن و ما به یک سلسله مشکلات خیلی عظیمی که جامعه ما را تهدید میکنه و این محصول کمکاری های گذشته هست اشاره میکنیم. از جمله عدم خودکفایی جامعه ماست. جامعه ما اشد ضرورت به مواد اولیه خود داره که این همه از تولید داخلی نیست و این محتاج به واردات از کشورهای دیگه است. جامعه که خودش نان خود تهیه کرده نتانه کمال بدبختی به اسارت اوست. مسئله دیگه مسئله عمده تجارت است که سرمایه ملی ما هدر میره. سرمایه که باید در داخل کشور ما شما حفظ شود و به کار بفته و صرف تولید داخلی شود، او سرمایه به کشورهای خارج داده میشه و چیزهای غیر ضروری وارد کشور ما میشه. ما در آینده در صورتی که کشورهای متحد افغانستان به مسئولیت‌های خود خاتمه بدن و رها کنن به یک فاجعه عظیم پولی دچار میشیم و به یک فاجعه عظیم دیگه که ناشی از عدم خودکفایی ماست روبرو خواهیم شد. مسئله دیگه که در مورد زن هاست، خشونتی که امروز در جامعه ما حکم فرماست و از نارسایی و بیغوری و عدم حمایت قانونی و عدم حمایت دولتی در این رابطه صورت گرفته، باعث شرمساری است در تمام دنیا از خشونتی که بر علیه زنان در اینجا وارد میشه سخن گفته میشه و باعث سرشکستگی ملت شریف ما میشه. این مسئله خیلی کمکاریش صورت گرفته، در حد نصیحت، در حد مراسم تشریفاتی در این رابطه نباید باشه. این خشونت توسط دولت آینده قویاً باید ممنوع قرار داده شد. در مسئله وحدت ملی و ملت سازی ما باید بینش و تفکر در جامعه خود ترویج کنیم که او ضامن سعادت ملت باشه. تفکری که به انسان ارج قائل شود و دیگه ملاحظات و دیگه گرایش های مذهبی، ملی، نژادی، منطقوی و قومی کم کم زدوده شود از اذهان. یک تغییر و تحول فکری و فرهنگی نیاز داریم که دولت آینده هم در این راستا باید کمال کوشش خود داشته باشه. ما به تمام کاندیداهای محترمی که هستند و خود با اعتماد به نفسی که دارن حاضر شدن یک مسئولیت بزرگ را در کشور ما و شما که رهبری این جامعه است و بیرون راندنش از بنبست‌های فعلی است، خود آماده ساختن و کاندید کردن، ارج میگذاریم. لکن کنفرانس ما به پشتیبانی از کاندید خاصی نیست. تا حال ما را تصمیم نگرفتیم، مطالعه میکنیم. هر کاندیدی که با او اهداف و مرامهای ما همسویی داشت و تایید کرد و دارای یک تیم
عالی، تیمی که بتونه پاک و بی‌آلایش و با استفاده از نیروهای تخصصی و آگاه سیاسی ما به کار شروع کنه و ما این اطمینان حاصل کنیم، از اونا حمایت خواهیم کرد و در اداره آینده کشور هم با اونا سهیم خواهیم شد. و این ائتلافی که شما میبینین مرکب از 10 سازمان و شوراهای اجتماعی است. نه تنها در اینجا، ما در اروپا با یک تعداد دوستا جمع شدیم، صحبت ها داشتیم، کنفرانس های متعدد داشتیم. دوستان ما در اونجا در حد بسیار گسترده از سراسر دنیا انجمن دانشمندا و متخصصین افغانستان تشکیل کردند که در رأس آن پروفسور حکمی صاحب استاد دانشگاه هستند، در اسپانیا قرار دارند، شخصیت عالی متعهد و همچنین شخصیت عالی قدر جناب فرهود صاحب خدمات عالی در خارج از کشور در این راستا داشتند. اینها هم نیروهایی هستند که ما داریم و دلشان به حال کشور و ملتشان میتپه. همه آرزو دارن بهترین زندگی خود رها کنن و بیان در خدمت جامعه خود باشن. دولت آینده هر کسی که باشه باید از نیروهای تخصصی چی در خارج و چی در داخل استفاده کنه و تشویق کنه. موفقیتش بالاخره تضمین میشه به این وسیله و از چنین کاندیدی که این شرایط ما را داشته باشه ما در آینده حمایت هم خواهیم کرد و در راستای پیشرفتش هم او را یاری خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تشکر فراوان از سخنرانی مهندس حامد یعقوبی، رئیس ائتلاف بنیاد اصالت انسان. دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را، دوست دارم سنگ او را، کوه او را، دوست دارم قلب خود را، خانه اندوه او را، دوست دارم این وطن را، خاک او را، ابرهای مست هیبتناک او را، رستخیز موج از خود رفته و گرداب او را، دوست دارم این وطن را، لحظه های ننگ او را، چهره خشمیده آژنگ او را، صلح او را، جنگ او را، سرگذشت زنده جاوید و با فرهنگ او را، دوست دارم این وطن را، رستخیز موج از خود رفته و گرداب او را، دوست دارم این وطن را. و اکنون از محترم الحاج قاضی محمد اسماعیل آزاد، شخصیت ملی و فعال جامعه مدنی، احترامانه دعوت به عمل می آوریم تا بیانیه خیش را ایراد فرمایند. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د ریاست جمهوری محترم کاندیدانو او د افغانستان د درانه کور د درنو خونو وکیل صاحبانو،
او د سیاسی احزابو او اجتماعي او مدني ټولنو استازو خویندو ورونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنیادی اصالت انسان دا وهم کانفرنس د تیر کال په څیرې سکال هم د افغانستان هغه په دولت کې چې کوم چارواکي دي او یا د دولت نه بهر کوم ژورنالیستان د مدني ټولنو استازي د هغو د ښه کارکردګۍ پر بنیاد باندې هغو ته تقدیرنامې او همدغه شکل تیر کال موږ محترم جهانی صاحب چې د وطن یو وختلی شاعر او ادیب دی هغه ولمانځه او سکال جناب حامد یعقوبی صاحب. محترم مشرانو، جناب یعقوبی صاحب د افغانستان یو عظیم استاد او هغه انجینر دی چې د فعالیتونو په نتیجه کې د تیر کال په جون 5 تاریخ باندې د آسیا په لویه وچه کې د مدني ټولنو استازو چې کوم ښه فعالیتونه شوي ول نو په هغو کې یو د سریلنکا یو انجینرو او یو په هندوستان کې یو نامنګار ادیب او یو د افغانستان جناب حامد صاحب یعقوبی وو. الحمدلله په دې کې ټولو د سریلنکا، مالدیپ، هندوستان او د افغانستان او د قزاقستان په نمائندګي باندې څومره استازي چې راغلي ول هغو حامد صاحب یعقوبی غوره که چې د هغه د تجلیل دغه په هندوستان کې هم وشو، په آلمان کې هم وشو، په ترکیه او فرانسه کې هم وشو او موږ د افغانستان مدني ټولنو هم دغه ښه خدمات چې د آلمان خلکو ته د 1 میلیون خلکو د اوسېدو دپاره یو په نوي عصر جوړ شوی ماډرن شهرک هغو ته جوړ که هغو هم تقدیر که او هم موږ هم د دې عالم او عظیم شخصیت تجلیل موږ هم د ځان دپاره افتخار وباله چې د تجلیل وکړو او عین شکل په افغانستان کې دننه چې کوم چارواکي ول په هغو کې خصوصا قمندان صاحب د امنیه د کابل، قمندان صاحب د امنیه د قندهار او ولسوال صاحب د شکردرې، پتنګ صاحب او جناب غلام مصطفی پوپلزی صاحب او همدا قسم د ژوندون تلویزیون فعاله ژورنالیست او د سیاسي میزونو گرداننده جناب لحاظ مجیب لحاظ صاحب او په همدا شکل باندې د شرقي زون چې په هغه وخت کې جناب ګل آغا شیرزی صاحب هلته والي و د یو
د افغانستان د بانک د زونی شرق معاون جناب اجمل خان چې هغه دغه کم میډال یا تقدیرنامه چې ته ورکول کیږي دا د هغه خدمتونو پر بنیاد چې د مشرقي زون کې د شهدا او معلولینو کورنیو ته په اسانه او په باعزت تورمندي هغه ته خدمات ورکول چې دا هم د مدني ټولنو استازو جناب پوپلزی صاحب او فضل ربی تورزاد صاحب زمنګ د دې بنیادونو چې کم مسؤلین ول دغه کسان غوړه کړل او جناب ادریس صاحب توریالی صاحب او همدغه شکل د افغانستان د پارلمان د خونې نه زموږ درون مشر چې هغه د انګلستان حکومت هم هغه ته میډال او تقدیرنامه ورکړل او همدا قسم اتحادیه اروپا هم هغه ته تقدیرنامه ورکړل او موږ هم دا د ځان دپاره افتخار وباله چې جناب حاجي صاحب نذیر احمدزی د ملي خوځښت مشر موږ هم دته میډال تقدیرنامه دا ورکو. درنو مشرانو رازو سیاسی کال دی او د دې سیاسی کال په شروع کې چې د یک شنبه په ورځ به د دې سیاسی کال آغاز کیږي لکه څنګه چې جناب حامد یعقوبی صاحب وویل موږ هم د خپل د دې عظیم ملت د مشرتابه دپاره مشرانو ته خپل پیشنهادونه او خپل وړاندیزونه او خپل عرایض لرو. درنو مشرانو افغانستان د یو سخت بحران سره مخ دی. دغه بحراني بیړۍ همدغه 11 د دې وطن کاندیدان د دې وطن شخصیتونه د دې د خو تدبیرونو او د دې د خو پروګرامونو پر بنیاد باندې به دغه بیړۍ د دې بحراني حالت نه تیریږي او موږ به واقعا چې د تحول لسیزه ده د دې تحول په لسیزه کې به داخلي کړو. نو موږ د مدني ټولنو د سیاسي سازمانونو او د قومي شوراګانو مشرتابه چې دلته جمع دی د جناب احمدزی صاحب او محترم ستر جنرال محمد هاشم رودوال د کانګرس ملی افغانستان مشر او همدا شکل د خپلواکۍ د مقدس جبهه مشر جناب غلام مجتبی امیری صاحب او محترم میاں مرزا محمد صاحب او همدا قسم ستانکزی صاحب او د سحاکو د قومي شورا مشر جناب نور آغا صاحب ول د الکوزو د شورا مشر حاجی صاحب ابراهیم خان او د کانګرس ملی معاون صاحب ډاکټر صاحب وحید مومند او د خدمات انکشافی افغانستان مشر غلام مصطفی پوپلزی صاحب موږ ټول په انتخاباتو کې چې کم په تیرو انتخاباتو کې چې کم تقلبونه ول په دې باندې موږ
خپلو منځونو کې مشوره سره وکړه او کمیسون د انتخاباتو سره هم دا خبره شریکه کړې ده. اوس دغه عرایض زه دلته ناست کاندیدان صاحبانو ته، د کاندید صاحبانو معاونینو ته او د دې نمایندګانو ته او خصوصا د افغانستان د ایجنډای ملی مشر معاون صاحب جناب فکر صاحب ته دا عرض پیشوم، دا عرض مخکې کوم چې افغانستان د دې بحران نه د وتلو دپاره یوازینۍ لار اوس چې د رئیس جمهور او د امریکې د حکومت منځ کې ده هغه امنیتي تړون دی چې د افغانستان ټول ولس په مشکلاتو کې اچولی دی. د افغانستان نه د هفتې $1.5 میلیارډ سرمایه تختی، تاجر تختی او په همدغه شکل باندې افغانستان د سخت بحران سره مخ دی. د دې بحران نه د وتلو دپاره موږ دغه ټول سیاسي مشرتابه په کاندید صاحبانو باندې غږ کوو. جناب ګل آغا صاحب شیرزی دلته موجود دی، د ارسلا صاحب نماینده دلته موجود دی، جناب جنرال صاحب خدایداد هزاره، همدا قسم د قیوم خان صاحب، د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب ظلمی رسول او د ډاکټر صاحب اشرف غنی نمایندگان دلته موجود دي. موږ په هغو غږ کوو چې دغه بحران ته د پای ټکی ښودل دا اوس ستاسو ذمواري ده. دې ولس په مشورتي جرګه کې جناب رئیس صاحب ته مشوره ورکړل، خپل عرایض ورته وړاندې کړل. د دې عرایضو د حل لپاره اوس موږ ته بله لاره نشته بغیر د دې کاندید صاحبانو نه. د دغه مشکل د حل لپاره اوس موږ ته بله لاره نشته، بله روښنایي موږ ته نه معلومیږي بغیر د همدغه کاندید صاحبانو نه. اوس که چېرته دغه مشکل په آینده څو ورځو کې حل نشي، دلته جناب احمدزی صاحب موجود دی او جناب جنرال صاحب هاشم رودوال موجود دی او نور ټول سیاسی او مدني ټولونه استاد دلته موجود دي. که چېرته دا مشکل حل نشي نو په دې باندې تاسو مطمئنه اوسئ چې نه به دا انتخابات کیږي او دا انتخابات یو ملي پروسه ده او افغانستان خلک تاسو ته سترګې په لاره دي چې دغه مشکل تاسو حل کړئ. که چېرته دا مشکل حل نشي نو موږ به بیا په هغه اقدام باندې مجبوره یو کم اقدام چې د مصر ملت وکړ، کم اقدام چې د تونس ملت وکړ، کم اقدام چې د لیبیا او د یمن او همدا قسم نن په اوکراین کې او په فلپین کې روان دی. نو موږ هم بیا مجبوره یو چې خپل ملت ته د دغه قسم بحرانونو نه چې نن جناب رئیس جمهور چې کوم مشکلات د جامع جهانی سره دي، دا مشکلات دي د دې عظیمې او پرتمینې غونډې په توسط باندې زه په ده باندې غږ کوم چې دا مشکل دې حل کړي. که چېرته دا مشکل حل نشي نو موږ دا په اطمینان سره او په چیلنج سره وایو چې بیا موږ په آرامه نه کینو او د دې مشکل د حل لپاره به بیا موږ لارو کوڅو ته راوځو. بیا چې هر څه پېښ شول د دې ذمہوار به حاکم ټیم وي او جامع جهانی به وي. او په آخره کې یوه خبره بل عرض کول غواړم چې هغه په جامع جهانی خصوصا په ملل متحد باندې دی چې دغه بحران د حل لپاره ملل متحد هم په افغان حکومت او په امریکې باندې خپل فشارونه راوړي او دغه موضوع د ډیپلوماټیکو لارو نه حل کړي. او زه په آخر کې ستاسو ټولو مشرتابه نه کاندید صاحبانو نه تشکر کوم
چې زمونږ د مدني ټولنو د قومي شوراګانو دې جلسې ته تشریف راوړئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم؟ چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم؟ خانه اش ویران باد. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خویشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شهر باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایان را وا نکنیم؟ تو اگر برخیزی من اگر برخیزم، همه برمیخیزم. تو اگر بنشینی من اگر بنشینم، چه کسی برمیخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر روبه در آویزد؟ و اکنون از محترم استاد غلام مصطفی پوپلزی، رئیس نهاد خدمات انکشاف اجتماعی افغانستان، خواهش می نماییم تا بیانیه و قطعنامه محفل امروزی من را قرائت نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. با اجازه شما بزرگان، شخصیت‌های سیاسی و ملی کشور و هیئت رهبری ائتلاف بنیاد اصالت انسان، مسئولین محترم دولتی، شخصیت‌های گرانقدر و پر افتخار پلیس ملی، رسانه‌ها و مطبوعات گرانقدر، شوراهای اجتماعی و مردمی، برادران و خواهران حاضر مجلس امروزی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با عرض ادب و احترام خدمت هر یک شما، من هم به نوبه خود تشریف آوری شما را به کنفرانس امروزی ائتلاف بنیاد اصالت انسان خوش آمدید میگویم. اجازه بفرمایید تا چند دقیقه مختصراً در مورد ائتلاف بنیاد اصالت انسان و پیرامون آینده سیاسی کشور خدمت شما چند کلمه را بیان نمایم. یک، ائتلاف بنیاد اصالت انسان. بنیاد اصالت انسان در سال 1385 با تعدادی از شخصیت‌ها و روشنفکران به رهبری محترم انجینر حامد یعقوبی و دوستان همکار به شمول خودم به خاطر خدمتگزاری برای مردم و کشور عزیز ما افغانستان بنا نهاده شد و در سال 1386 رسما از طریق وزارت محترم عدلیه ثبت و راجستر گردید. طبق طرزالعمل و اهداف کاری خویش به فعالیت آغاز نمود. بعد از اندک وقت و دیری نگذشت که با تعدادی از نهادها و سازمانهای اجتماعی دیگر، مردمی و شوراهای خدماتی دیگر تحت یک چتر به نام ائتلاف بنیاد اصالت انسان تشکیلات گروپی کاری را به وجود آورد تا بیشتر بتواند مصدر خدمت قرار گیرد و ضمناً نیز همکاران و همفکران خود را از طریق دیگر اجتماعات، نهادها، سازمانها و شوراها در امر خدمتگزاری برای مردم و وطن جستجو نماید و تا یک تیم قوی کاری را جهت انکشاف و پیشرفت و حل مشکلات بنیادی مردم در کشور طور موافقانه به همکاری دولت و مردم فعالیت نماید و ایجاد و زمینه سازی کاری مؤثر و بنیادی عامل منفعه با در نظر داشت ضرورت‌های مردم و قوانین نافذه کشور از طریق نهادهای مستقل
که در ائتلاف بنیاد اصالت انسان مشارکت دارند در تلاش و عملی ساختن برنامه‌های کاری خدماتی و انکشافی با به دست داشتن طرح‌های کاری عام المنفعه برای مردم با تیم فنی و تکنیکی و تخصصی و دلسوز تلاش می‌نمایند و اعضای رهبری ائتلاف بنیاد اصالت انسان با جمع از رؤسا و نخبه‌های سازمان‌های اجتماعی همفکر خود مصمم است تا زود یا دیر به همکاری مردم و دولت رسالت ملی و اسلامی انسانی و وجدانی خویش را به ارتباط تطبیق برنامه‌های انکشافی و اقتصادی به منافع ملی مردم و دولت به همکاری مردم و حکومت بتواند انجام بدهد. بنابراین لازم و ضروری است تا مردم و دولت نیز صادقانه همکاری نمایند تا عملاً گام‌های مؤثر برداشته شود. بسم الله الرحمن الرحیم. قطعنامه اجلاس عمومی ائتلاف بنیاد اصالت انسان. کابل، مورخ 10/11/1392. با در نظر داشت اوضاع و شرایط اجتماعی و سیاسی کشور و نیازمندی‌های ضروری ملت شریف ما، ائتلاف بنیاد اصالت انسان به ریاست محترم مهندس حامد یعقوبی و جمع اعضای معظم شورای عالی ائتلاف موارد آتی را اعلام می‌دارد. 1. از پروسه انتخابات قویاً پشتیبانی کرده و همه ملت عزیز را در سمگیری فعال در تعیین سرنوشت آیندهشان از طریق انتخابات آزاد فرا می‌خوانیم و ایجاد تشویش برای تضعیف و یا برگزار نکردن انتخابات را مردود دانسته و آن را ضایع ساختن اراده و حق مردم خود می‌شماریم. تاکید می‌نماییم که انتخابات با همه مشکلات و پیشامدهای ممکن باز هم باید برگزار گردد و از ارگان‌ها و شخصیت‌ها که در جهت برقراری بهتر و به موقع انتخابات می‌کوشند تقدیر می‌نماییم. 2. کاندید ریاست جمهوری آینده باید با کمال صداقت و اطمینان و تعهد ملی و مردمی کارنامه و اهداف و استراتژی خود را بیان دارد تا بعداً بر اساس آن در مقابل ملت نجیب ما پاسخگو باشد. 3. کاندید ریاست جمهوری آینده باید تیم کاری جدید با شخصیت‌های آگاه و کارفهم و پاک ارائه دهد تا رای دهندگان نسبت به آینده با شکوهی در جامعه خود مطمئن و امیدوار باشند. 4. فرصت‌های خوب که طی 13 سال گذشته برای مردم شریف ما فراهم شده بود که متاسفانه با استفاده جویی‌ها و ندانم کاری های دوره های گذشته از دست رفته در دوره آینده باید جداً مورد توجه قرار گیرد و از فرصت های باقی مانده استفاده عظیمی صورت گیرد و در حفظ نظام سیاسی و برخی از دستاوردهای ارزشمند گذشته کوشا باشد. 5. دولت آینده در رابطه با کشورهای جهان سیاست مبهم و امر با تردید نداشته باشد و ثابت قدم در ایجاد روابط سالم مبنی بر حفظ منافع ملی بکوشد. 6. از جمله امور عمده دولت آینده مسئله حیاتی امنیت جامعه است و لازم است رئیس جمهور با کمال شجاعت، صداقت و شفافیت دشمن اصلی و یا دشمنان اصلی امنیت و آسایش جامعه ما را مشخصاً به ملت معرفی نمایند تا مردم ما به صورت هماهنگ بسیج شوند و دوست و دشمن خود را بشناسد و در کنار دولت خود قرار گیرند تا بتوانند امنیت کشور برقرار گردد. 7. مسئله مهم خودکفایی است که باید دولت آینده با تمام نیرو در بخش زراعت و مالداری بکوشد و به زودترین فرصت احتیاجات ضروری خوراکی مثل گندم و غیره از خارج قطع گردد و فقر موجوده در اسرع وقت از بین برده شود. 8. در زمینه اقتصادی تجارت باید تحت هدایت و نظارت قطعی درآید تا اشیای غیر ضروری وارد نگردیده و ذخایر مالی و پولی کشور هدر نرود. متاسفانه تعبیر و تفسیر نادرستی از اقتصاد بازار آزاد در کشور ما ترویج گردیده در حالی که واردات باید معادل صادرات باشد و همه کشورها از خروج نامتعادل سرمایه خود به کشورهای خارج جلوگیری می نماید. یعنی باید توازن بین مصارف، واردات و عواید صادرات برقرار گردد
تا روزی که بتوانیم عواید صادرات خود را بیشتر سازیم. 9. دولت آینده باید از انحصارگری جلوگیری نموده و سرمایه گذاری های کوچکتر و فراگیر در عرصه های تجارت، زراعت، صنعت و عمران و غیره حمایت نماید تا استعدادهای افراد و توانمندی‌های عمومی جامعه فعال و شکوفا گردد و بتواند رقابت سالم اقتصادی ایجاد شود. 10. اقتصاد تولیدی باید جای اقتصاد مصرفی را بگیرد و برای عموم زمینه کار فراهم گردد. 11. در زمینه صنایع ضروری است که صنایع ثقیل و بنیادی و بیشتر در جهت شکوفایی و مدرنیزه کردن زراعت را در اولویت کاری خود قرار دهد و در بهره برداری از معادن برای تقویت اقتصاد ملی و تولیدات داخلی اهتمام صورت گیرد. 12 در قسمت ساخت و ساز شهرها به صورت معیاری ساحات رهایشی برای مامورین، معلمین، افسران اردو، پلیس ملی، امنیت ملی و سایر اقشار بی سرپناه و نیازمند جامعه اقدام عملی صورت گرفته و در اولویت کاری خود قرار دهد. 13. تقویت اردوی ملی و پلیس ملی و نیروهای ملی به عهده خود دولت و ملت ماست و با وضعیت بی‌اعتمادی موجود نمیتوان آن را از کشورهای دیگر انتظار داشت. 14. در زمینه اصلاح فرهنگی مبنی بر وحدت و ملتسازی و قانونمندی باید فرهنگ عقلگرایی و خردورزی ترویج و تقویت گردد تا همه تبعیضات قومی، نژادی، زبانی، مذهبی، سمتی و تبعیض میان زن و مرد به کلی از میان برداشته و ممنوع گردد. 15. در زمینه تعلیم و تربیت، صحت، ورزش، محیط زیست و روابط اجتماعی در راستای پیشرفت‌های دنیای معاصر و حفظ ارزش‌های ملی و میراث‌های سودمند جامعه تلاش‌های مؤثر صورت گیرد. 16. حمایت از حقوق زنان و جلوگیری از مظالم و خشونت علیه آنان نباید صرفاً به صورت تشریفاتی و توصیه و معاوضه صورت گیرد، بلکه این خشونت‌ها باید قویاً و با جدیت و پیگرد قانونی در اسرع وقت ریشه‌کن گردد. 18. دولت آینده باید ملت را با خود داشته باشد و بدین منظور باید صداقت، شفافیت، پشتکار و منافع حیاتی ملی را در همه ارگان‌ها در راس استراتژی خود قرار دهد. 19. دولت آینده باید از روابط حسنه و عقد پیمان‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، بین‌المللی و منطقوی به نفع ملت ما غفلت نورزد. همچنین و تحت تاثیر علاقات دشمنان صلح واقع نگردد تا افغانستان منزوی نشده و بتواند از امکانات سایر ملل جهان به نفع جامعه خود سود ببرد. همچنین ما پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده را نظر به شرایط کنونی به نفع کشور خود می‌دانیم. 20. کاندید ریاست جمهوری آینده لازم است نیروهای مفید و مؤثر رقبای سیاسی خود را نیز که سابقه جنایت نداشته و مورد نفرت ملت نباشند در جهت وحدت و ثبات و پیشرفت جامعه به کار گیرد. ائتلاف بنیاد اصالت انسان با تمام نیروهای تخصصی و مردمی خیش با کاندیدای محترمی که مورد تایید قرار می‌گیرد و با عملی ساختن خواسته‌ها و نیازهای متذکره جامعه ما که هم موفقیت خودش در دوره زمامداری و هم سعادت ملت را در پی خواهد داشت موافق باشد، حاضر به همکاری جدی خواهد بود تا بتوانیم به کمک یکدیگر افغانستان نیرومند، خودکفا، با عزت، فعال، رو به رشد و انکشاف، هماهنگ با پیشرفت و ترقی داشته باشیم. این قطعنامه مورد تایید و امضای اعضای محترم شورای عالی ائتلاف بنیاد اصالت انسان که متشکل از نهادها، سازمانها و شوراهای مردمی و خدمتگزار در سراسر افغانستان می باشد قرار گرفته و به دسترس عموم نخبگان و سیاسیون و ملت شریف افغانستان تقدیم خواهد گردید. بسیار تشکر. سلام.
له استاد غلام مصطفی پوپلزي څخه یوه نړۍ مننه. اوس هم د پروګرام په دې برخه کې د ولسمشریزو ټاکنو ته خپلواک نومان ښاغلي ګل اغا شیرزي ته په خورا درنښت بلنه ورکوو چې دریځ ته تشریف راوړي او خپله وینا د غونډې ګډونوالو ته ور واوروي. ښاغلی ګل اغا شیرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د غښتلي او غیرتمند د باغ ګلانو، قدرمنو، سیاسي قدرونو، محترم یعقوبي صاحب او ټولو راغلو ښاغلو علماء کرامو ځوانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اول زه د ټولو در مخه محترم یعقوبي صاحب او د ده د ملګرو د دغه ابتکار چې دا کنفرانس یې جوړ کړی دی تبریک ورته وایم او ډېر خوشحاله یم چې دغه رقم څرګندونې او پیشنهادات لري د افغانستان په رابطه. واقعا هغه انتقادات چې سالم انتقادونه دي هغه اصلاح راولي. خو عزیزانو واقعا افغانستان ډېر دربدره سوی دی، ډېر ټوک ټوک سوی دی. ما تقریبا څو ورځې مخکې یعنې یوه میاشت مخکې چې جمهور رئیس صاحب محترم موږ د کاندیدان صاحبان وغوښتلو او هلته زموږ سره د شفافو انتخاباتو او د امنیت په رابطه خبرې کولې. که دغه د پیمان په رابطه او د انتخاباتو په رابطه یو ښه مدبرانه حرکت ونسو او په یو صحیح طریقه سره دا د پیمان موضوع حل نه سول او یو شفاف پاک انتخابات ونسوله، په افغانستان کې به هیڅ شی پاته نه سي او افغانستان به ډېرې دربدرۍ او بدبختي سره مخامخ سي. واقعا موږ تاسې راتلونکي انتخابات یو سرنوشت سازه انتخابات دي. په دې رابطه باید ټول افغانان د خپل وجدان باید قاضي کړي او په خپل باید فکر وکړي. وایي که یو لري یو دي سل وار وپوښتي، که سل لري سل زر دي وپوښتي چې موږ به چا ته رای ورکړو، ځکه چې په دې دنیا او په هغه دنیا به الله پاک ته مسؤل وي. که یو داسې څوک راسي چې هغه په افغانستان کې د بدبختۍ سبب وګرځي، هغه په افغانستان کې د جوړ سبب ونه ګرځي، نو بیا به مسؤلیت الهي او بشري لري. خو بیا هم زه دغو دوستانو عزیزانو څخه ډېره مننه کوم، ډېر د قدر په سترګو ورته ګورم چې دغه کنفرانس یې جوړ کړی او دغه کوم پیشنهادونه یې وکړله. تشکر. همچنان از محترم الحاج نظیر احمدزی نیز تقاضا میکنیم تا تشریف بیارند. نحمده و نصلی علی رسوله النبی الکریم. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو معززو مشرانو، د مدني ټولنو، سیاسي احزابو، خویندو، ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا هر څه د مخه د جناب یعقوبي صاحب څخه د زړه له کومې مننه کومه چې دوی نن ورځ په افغانستان کې چې ضرورت هم د دغه خبرې ده چې اصالت انسان ده. ګرانو عزیزانو، که موږ تاسو وګورو دغه لنډې خبرې چې اوس عملي موږ ګورو چې په ښار کې یو ټکر وسي، اولین موټروان چې کوزیږي له موټر خپل موټر ته ګوري، انسان ته نه ګوري. هغه په سړک پروت دی، اول خپل موټر ګوري چې ما موټر نه خراب شوی. نو وجه هم دغه ده چې په افغانستان کې ترقي نه راځي، نیکبختي نه راځي، د انسان قدر نشته. څرنګه چې انسان الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی ده، تر څو پورې چې د انسانیت قدر په دې ملک کې رانسي هیڅ ممکن نه دي چې دلته موږ تاسو ترقي، پیشرفت یا پرمختګ وکړو. راځم نورې خبرې جناب شیرزي صاحب وکړلې، ځکه دا د دوی وظیفه ده. د موږ غوښتنې هغه دي دوستانو په قطبي توګه له دوی نه وکړلې. خو څه یو څه زه وینا کول غواړم چې د وختي د موږ ورونو یو خبره وکړله، بعضې میډالونو یا د تقدیرنامو. ګرانو عزیزانو، که موږ تاسو وغواړو په افغانستان کې هر فرد هر څه کولی شي. زه په مثال خپل ځان درته ښیم. زه د ولس نماینده او د یو داسې مملکت تاسو وګورئ، د نړۍ پارلمانونه وګورئ او د موږ وګورئ، ډېر فرق لرو. ځکه د موږ پارلمان شخصي بودیجه نه لري چې یو وکیل وکولی شي چې خدمت او خیانت هغه معلوم شي.
دلته هر څه استوار په دولت دي. زه چې کله ولسي جرګې ته کاندیدېدم په یوټیوب کې د ما خپله وینا شته ده. ما 3 وعدې د خپل قوم ولس او کوچي قوم سره کړې وي. که چیرې زه موافق شوم په شورای ولایتي کې د ولسوالیو په شوراګانو کې کوچي حصه نه درلودله، معنا یې دا وه چې نورو قومونو نه موږ جدا وو. موږ نشو کولی چې نورو قومونو سره په څنګ کې ژوند وکړو. ما ورته ویل که زه موافق شوم زه به دغه جداوالی لرې کوم. دویمه برنامه د ملي همبستګي برنامې غرو سرو ته رسېدلې وي، کوچی محروم وو. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بس دا فخر راته بس دی چې پښتون یم. فرق یې نشته چې بارک یم که زاخیل یا کټخیل یم. زه فضل ربی تورزاد د هماهنګي ملي اجتماعي ټولنې رئیس او د ولسي تحریک د عالی شورا غړی او د کابل ولایت شهري مسؤل. ګرانو عزیزانو او مشرانو او ټولو راغلو میلمنو ته د ننني مجلس کې ښه راغلاست وایم. زموږ د ننني مجلس مقصد د محترمو کاندیدانو لپاره کم کمپاین نه دی، بلکې د افغانستان د بحران او مشکلاتونو د حل د لارې څېړلو لپاره راټول شوي یو، تر څو چې افغانان په خپل وطن کې آرامه او د صمیمیت نه ډکې فضا کې ژوند وکړي. ګرانو عزیزانو، څرنګه چې تاسو پوه یاست چې د نن کانفرانس د مختلفو شوراګانو او قومونو څخه جوړ او د انسان تر نامه لاندې ایجاد شوی ده. همدارنګه چې انسان په یوې جامعې کې ژوند کوي، د 4 ملي ارزښتونو د ژوند لومړني ارزښتونه بلل کیږي. 1 د زراعت په بخش کې، 2 د اقتصاد په بخش کې، 3 اجتماعي او تعلیمي بخش کې. او موږ هم د بخشونو لپاره طرحې لرو چې آینده انشاءالله تاسو ته باید تقدیم کړو. او په آخر کې یو ځل بیا د ستاسو د حضور نه مننه کوم. والسلام. با تشکر از محترم فضل ربی تورزاد رئیس سازمان هماهنگی تورزاد. از شرط نمیشه پوره کارای وطن، دست تبت دست یارای وطن، یک دست دبیل و قلم در دست دیگر، گلزار بکو دشت و صحرای وطن. حاضرین گرامی، در این بخش تحائف و هدایایی را که از طریق ائتلاف بنیاد اصالت انسان در رابطه با آینده افغانستان بر یک تعداد از حاضرین محترم در نظر گرفته شده توضیح میشه. از محترم پیر محمد غلام دستگیر، شخصیت با نفوذ و ملی احترامانه تقاضا میکنیم تا تشریف بیارن و تحائف توضیح بکنن. همچنان از محترم مهندس حامد یعقوبی فرمند، رئیس ائتلاف بنیاد اصالت انسان تقاضا میکنیم تا تشریف بیارن. همچنان از محترم الحاج نظیر احمدزی نیز تقاضا میکنیم تا تشریف بیارن. د ولسي جرګې ښاغلي درانده وکیل حاجي صاحب نظیر احمد احمدزي ته یو میډال او یوه عصا د تحفې په شکل ورته ورکول کیږي. په ویاړ یې چاک یې وکړ. همچنان برای محترم انجینر صاحب حامد یعقوبی یک دستار و مدال در نظر گرفته شده. او ښاغلي غلام مصطفی پوپلزي ته هم ډالۍ په نظر کې نیول شوې ده. په ویاړ یې چکچاک یې وکړ.
د کندهار ولایت د امنیه قمندان ته هم ډالۍ په نظر کې نیول شوې ده. په ویاړ یې چکچکي. د شکردرې ولسوال الحاج عبدالغیاث پتنګ ته هم ډالۍ په نظر کې نیول شوې ده. همچنان بر محترم فضل ربی تورزاد و خود محترم آزاد صاحب نیز طایف در نظر گرفته شده. به افتخارشان تورزاد صاحب. او همدارنګه د ژوندون تلویزیون ځوان هڅاند او تاند خبریال ښاغلي مجیب لحاظ ته هم میډال او ستاینلیک په نظر کې نیول شوی ده. په ویاړ یې چکچکي. او له هاشم رودوال صاحب څخه هیله کیږي چې دریځ ته تشریف راوړي او مجیب لحاظ ته میډال او ستاینلیک ورکړي. محترم محمد ادریس سروری آمر کشف جرایم الکترونیکی قماندانی امنیه ولایت بلخ تقدیرنامه و همچنان محترم توریالای تلاش قماندان ارشد ساتنمنان ریاست پیژنتون وزارت امور داخله برشان تقدیرنامه در نظر گرفته شده. به افتخارشان. او اوس هم له ښاغلي اشراق حسیني صاحب څخه هیله کیږي چې دریځ ته تشریف راوړي او ښاغلي الحاج قاضي اسماعیل آزاد صاحب ته میډال ورکړي. او ښاغلي اجمل خان د ملي بانک معاون څخه هم په خورا درنښت هیله کیږي چې دریځ ته تشریف راوړي او خپل میډال ترلاسه کړي. همچنان از محترم عبدالمحمد شرر رئیس بنیاد خانه بدوشان و شخصیت فعال جامعه مدنی احترامانه تقاضا میکنیم تا تشریف بیارن. مستحق تقدیرنامه و مدال هستند. او د الکوزي د قوم مشر ښاغلي حاجي صاحب ابراهیم الکوزي ته هم په خورا درنښت بلنه ورکوو چې دریځ ته تشریف راوړي او خپله په نظر کې نیول سوې ډالۍ چې عبارت له لونګۍ او یا شملې څخه ده ترلاسه کړي. او په ویاړ یې وایي چې دستار تړي آزار دي د دستار سړي په شمار دي. این جانب قسیم سنجنی معاون شورای پاشایی اقوام افغانستان و رئیس شورای پاسداران صلح افغانستان، یک چپن و یک لنگی با آمد یعقوبی که فقط تقدیمشان میکنید سپتولایتان با زمین و دوستان تلاشی رکن همیشه کوشش کرد که در مجلس موافقتان نزد مجلس برای همه استر
خداوند نیکی و مبارکتان کنه. او له جناب فکور صاحب څخه هیله کیږي چې دریځ ته تشریف راوړي او د قومندان صاحب د امني ډالۍ ورته په خپلو لاسونو ډالۍ کړي. خو البته استاد صاحب شاید موجود واوسېږي نو ای از جناب محترم جنرال صاحب محمد ظاهر قماندان امنی شهر کابل است که انشالله ما امانتشان برشان خاطر رساندم. تشکر. او اوس به هم ښاغلی عابد نظر صاحب ښاغلي د سیاسي کارو چارپو یونس د سیاسي چارو کارپو ښاغلي یونس فکور ته خپله ډالۍ ورکړي. درنیا دا رښتیا ماته د خوشحالۍ ځای دی. اول مډال دی چې د چا د لاسه یې اخلم او هغه په دې کې چې نه پوهېږم پر څه شي باندې مو دا مډال راکړی. دا خو د ازادۍ د بیان او د ایجنډای ملي چې کومه پروسه تاسو شروع کړې وله او رښتیا وایي که دا د اجنډای ملي په باب او دا زه په دې باب یو دوې خبرې درته کوم. یعنی حقیقتا دغه تعهدنامه چې موږ د جناب مسعود صاحب په مشري سفیر صاحب په انټر کانټیننټل کې په 11 کاندیدانو او د هغوی په معاونینو امضا کړه او موافقې ته ورسېدلو، دا هغه اخلاقي او سیاسي تعهدات وه چې موږ تلاش کاوه چې دغه 11 کاندیدان، ځکه په افغانستان کې خوار یو من دی، چاریاک نه دی، یو بل ته نه سره تېرېدل د پروګرامو پر اساس، نو موږ ول ښه دی چې میدان ته سئ، خو په دې میدان کې به تاسې یو پر بل منفي تعرضات، تهمت، بد ویل، هتک حرمت دا نه کوئ. خپل پلویانو ته به وایاست چې په صندوقونو کې پاکې رایې واچوئ، په حساب کې غلطي مه کوئ، او د بلې خوا څخه یو بل ته احترام کوئ، پروګرامونه مو وړاندې کوي، او د بلې خوا څخه آخري یو ډېره مهمه سیاسي ماده او تعهد چې دوی وکړي، هر څوک چې بریالی سو، بریالی کاندید به د افغانستان د اساسو شرایطو ته په پام یو پراخ بنسټی حکومت جوړوي چې په هغه کې د ټولو افغاني جامعې د قشرونو متخصص او په کارپوه خلک غړي وي. دا یو سیاسي موفقیت و چې رښتیا هم اشراق صاحب ناست دی، دا د اشراق صاحب او په جمع کې د ملي اجنډا د مشرۍ یو لوی لو بریا او کامیابي وه. نو دا چې اوس دې دوستانو دې ته پام کړی و او دا یې ماته راکوي، نو دا د اشراق صاحب دی په ګډه، دا د سفیر صاحب دی، دا د ملي اجنډا د ټولو دوستانو په نمایندګي به زه واخلم او دوی ته بیا تقدیم کړم. تشکر، ژوندي اوسئ. اوس هم له ښاغلي میا میرزا محمد صاحب څخه په خورا درنښت هیله کیږي چې دریځ ته تشریف راوړي او د سحاقو د شورا مشر ښاغلي نوراغا سحاق صاحب ته لونګۍ ورسر کړي. او اوس هم له ښاغلي اشراق حسیني صاحب څخه هیله کیږي چې دریځ ته تشریف راوړي او د نواب مومن صاحب د وطن ټلویزیون ژورنالیست ته خپله ډالۍ ورکړي. د پروګرام په دې برخه کې هم له ښاغلي میا میرزا محمد صاحب
محمود زاده صاحب د شکردرې ولسوالۍ ولسوال پتنګ صاحب، دلاغا کودامني صاحب او غلام مصطفی پوپلزي صاحب څخه هیله کیږي چې دریځ ته تشریف راوړي او ښاغلي قاضي محمد اسماعیل آزاد صاحب ته خپله ډالۍ ورکړي. اوس هم د پروګرام له ټولو ګډونوالو څخه په خورا درنښت هیله کیږي چې په خپلو ځایو کې تشریف ولري او د پروګرام په دې برخه کې له ښاغلي سید اشراق حسیني صاحب څخه په خورا درنښت هیله کوو چې دریځ ته تشریف راوړي او د غونډې ګډونوالو ته خپله بیانیه ور واوروي. ښاغلی اشراق حسیني صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران گرامی، برادران عزیز، دانشمندان محترم، حضار گرامی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازه بفرمایید قبل از همه از هیئت رهبری ائتلاف بنیاد اصالت انسان، مخصوصاً دانشمند گرامی مهندس حامد یعقوبی فرمند صمیمانه تشکر میکنم. ما نمیخوایم بیشتر مصدع اوقات شوم، ولی اجازه میخوایم که برای چند دقیقه سخنان را خدمت شما ارائه بکنم. به نظر من بسیار جالب است ائتلاف بنیاد اصالت انسان و همچنان بحث آینده در رابطه با سرنوشت مردم افغانستان. بسیار بجاست که در کشوری که جنگ و خشونت و نابرابری زمینه یک واگرایی جدی را به وجود آورده بوده، گفتمانهای مطرح شود تا قبل از هر چیز به انسانی سرزمین احترام گذاشته شود و میان انسانها الفت به وجود بیاید و در نتیجه مکالمه و مفاهمه زبان، احساس مشترک و نقشه راه مشترک به سوی آینده شکل بگیرد. اصالت انسان یا در محور قرار گرفتن انسان از یک طرف توجیه فلسفی دارد و از جانب دیگر در معارف دینی ما از جایگاه بسا رفیع برخوردار است. پروتاگوراس در دوران قبل از میلاد، در دوران باستان، جمله زیبایی دارد. میگه که مقیاس همه چیزها باید انسان باشد. و کانت فیلسوف دوران مدرن مطرح میکند که من میاندیشم پس هستم. و چه زیباست در معارف دینی ما و شما: و لقد کرمنا بنی آدم. فقط کرامت از آن آدمی است و آدمی اشرف همه مخلوقات و موجودات است. و حدیث بسیار جاودانه در رابطه با حق و حقوق انسان داریم. پیامبر گرامی می‌فرماید اگر کسی انسان را به هلاکت برساند، عقوبتش به اندازه است که گویا
همه بشریت را هلاک کرده باشد. و اما اگر برای رهایی و نجات انسان تلاش صورت بگیرد، به اندازه اجر و ثواب دارد که گویا برای رهایی و نجات و احیای همه بشریت گام برداشته شده باشد. من تبریک میگم هم این عنوان را و هم اهداف را که ائتلاف بنیاد اصالت انسان دنبال میکنه. اما شک وجود ندارد که آینده نگری و آینده شناسی هم جزو مسائل مهمی است که بایستی همه انسان‌های خردمند به او بپردازند. انسان‌هایی که می‌خواهند خردمندانه زندگی بکنند باید امروزشان را مطالعه کنند و از انتباه از تجربه‌های امروز گام به سوی آینده بگذارند. افغانستان همونطور که مطرح شد، سخنوران محترم عنوان کردند که مشکلات و معضلات و بحران‌های گوناگون را پشت سر گذاشتنده و ایجاب میکنه که آحاد مردم افغانستان، مخصوصاً نهادها و شخصیت‌های تاثیرگذار، با هم به گفتگو بنشینند، راه حل‌های عبور از بحران‌های بالقوه و بالفعل را طرح کنند. یکی از بحث‌های بسیار عمده ای است که یک جامعه‌ای که رشید است و به بلوغ فکری و سیاسی رسیده است بایستی در حوزه عمومی با هم گفتگو کنند و از راه‌هایی که وجود دارد باید حکمرانانشان را انتخاب کنند. انتخابات یکی از نقطه عطف‌های دموکراسی یا نظام‌های مردم سالاری است. ما و شما چی در جرگه‌های مربوط به قانون اساسی و جرگه‌های متعدد، چی در اسناد تقنینی و چی در به اصطلاح فیصله ها و دستورالعمل های ملی و دولتی به یک نقطه اتفاق نظر داریم که افغانستان باید نقطه عزیمتش مردم سالاری باشد، دموکراسی باشد. و امروز ما در مرحله رسیدیم که یکی از انتخاب‌های را بار دیگر تجربه میکنیم. انتخابات شک وجود ندارد که یک گام به سوی یک فضای دموکراتیک است، اما نمیتونه یک دموکراسی حد اکثری باشد. یک دموکراسی حد اقلی است که اگر ما پیش از انتخابات، در دوران انتخابات و بعد از انتخابات را برش تدابیر و تمهیدات داشته باشیم، امیدوار خواهیم بود که به سوی آینده گام‌های بلندی برمی‌داریم. شک وجود ندارد که آزمون انتخابات برای مردم افغانستان آزمون بسیار عمده است، مخصوصاً که در این انتخابات بحث انتقال مطرح است و این انتقال زمینه را فراهم میکنه که مردم افغانستان نسبت به دوره‌های پیش به گونه مستقل‌تر در تعیین سرنوشتشان عمل بکنند. انتخابات پیشروی اگر مردم افغانستان، اگر سیاستمداران، اگر نخبگان، اگر حکومت مستقر موجود، اگر نهادهای مربوط به برگزاری انتخابات احساس مسئولیت بکنن، فرصت بزرگ خواهد بود و اگر نه هر نوع اهمال و تحریف این فرصت را به تهدید تبدیل میکنه. و می خاطرم پیشتر جناب فکورس که مطرح کردن، تلاش های جدی صورت گرفت تا لااقل در قالب مباحث مربوط به آجندای ملی نوع همپذیری و تلایم و نرمش در برابر یکدیگر در میان کاندیداهای ریاست جمهوری به وجود بیاید. به خاطر از اینکه در افغانستان بحث برد و باخت
11 تا شخص نیست، بلکه یک آزمون تاریخی است که مردم افغانستان باید برنده شود. اگر قرار باشه که افغانستان با واسطه 11 تا شخص منفرد با واگرایی و کشمکش تبدیل شود، نتیجه برای مردم افغانستان یک نتیجه میمون و فرخنده نخواهد بود. برای همه ما و شما افراد، اشخاص خیلی مهم نیستند. مهمی است که چه پروسه، چه برنامه به پیروزی میرسه. برنامه‌ای که وفاق ملی، توسعه اقتصادی، صلح سراسری، همپذیری، ودا گفتن با تعصبات حزبی و گروپی و تبعیض‌های ساختار یافته را نبگوید. به این خاطر است که تلاش‌های گوناگون صورت گرفته و باید صورت بگیره تا زمینه‌ای فراهم شود که احترام به آرای مردم افغانستان جایگاه رفیعی پیدا بکنه. گفتگو و مفاهمه جزو فرهنگ سیاسی مردم افغانستان شد. مشارکت به گونه سامانمند و مطمئن شکل بگیره و به عنوان یک موج تاثیرگذار تبدیل شود و همچنان رقابت یک رقابت سالم و جوانمردانه باشد و نتیجه در فرایند یک انتخابات سالم باید به دست بیاید. ما و همه مردم افغانستان به این اعتقاد هستند که این انتخابات باید سلامتش حفظ شود. سلامت این انتخابات نقطه عزیمت شده میتونه برای سلامت افغانستان. همونطور که دوستان فرمودن، دغدغه همه باید این باشه که هم انتخابات ما از گذرگاه سالم عبور بکنه و هم فرایند و نتیجه انتخابات باید به سلامت افغانستان منجر شود. سلامت افغانستان شک وجود نداره که در نتیجه یک نظام برآمده از آرای سالم و پاک مردم شکل خواهد گرفت و حکومت خوب یا حکومتداری خوب زمینه را فراهم میکنه تا از ضریب مشروعیت بالا برخوردار باشه و همچنان اعتماد ملی که فعلا خدشه‌دار شده دوباره شکل بگیره و همه مردم افغانستان در یک فضای بسر ببرند تا همونطور که مطرح شد که گام‌های به سوی خود اتکایی برداشته شود. ما بر رشید بودن مردم افغانستان باور جدی داریم. مردم افغانستان در همه صحنه‌ها، چی در حماسه‌ها یا استقلال طلبانه، چی در حمایت از تمامیت ارضی، چی در دفاع از حقوق ملیشان، همیشه به صحنه‌ها آمدند و همیشه ارزش‌های بزرگ را آفریدند. متاسفانه اختلافات میان نخبگانی زمینه ای را فراهم آورده تا همه دستاوردها تحریف شود و امروز ما در برابر یک آزمون بزرگ قرار داریم که این آزمون همه ما شما فرا میخوانه تا دست به دست هم داده و در مسیر یک انتخابات با سلامت گام برداریم و رصد بکنیم روی کرده های حاکمیت موجود را و نهادهای مسئول را تا در مسیر یک انتخابات سالم گام بردارم و بعد از او نتیجه یک انتخابات قابل قبول و مشروع را در نظر داشته باشیم تا حکومتی که با وجود می آید حکومت از ضریب مشروعیت برخوردار باشه و ما همه واقعیت های افغانستان به گونه برابرانه و برادرانه خودشان را در آینه یک نظام مشاهده کنند که در اونجا او نظام به عنوان آینه تمام نمایشان تلقی میشه. من بیشتر وقت شما را نمیگیرم. یک بار دیگر از مسئولین محترم، از تدبیر کنندگان گرامی، از خواهران عزیز، برادران ارجمند صمیمانه سپاسگزاری میکنم. تشکر. به نام خداوند عادل و مهربان، یک بار دیگر از تشریف آوری شما بزرگا کمال تشکری و سپاس انجام میتونم.
استفاده زیاد کردیم از سخنرانای معظم و امیدواری های برای خودم شخصا هم پیدا شد که انشاءالله تعالی به همت شما بزرگا و امثال شما آینده درخشان نصیب کشور ما خواهد شد. حداقل امیدواری وجود داشته باشه، باز هم دور نیست که ما به اهداف مقدس خود برسیم. حال وقت شما رو نگرفته، امیدوار هستم که خسته نشده باشین. شما را به صرف طعام دعوت میکنیم. و السلام علیکم.